کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو. په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس محمد سهیل شاهین د پوهنې وزارت له سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا سره وکتل او د هیواد د پوهنیز نظام په اړه یې ورسره تفصیلي خبرې وکړې. په پیل کې د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي له راتګ څخه هرکلی وکړ او د پوهنې وزارت د پلانونو موخو لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د یاد وزارت د 3 کلن ملي عملیاتي پلان په اړه چې اوس مهال یې د وضعیت تحلیل او ارزونې سروې روانه ده هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. په ورته مهال په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس د کابل له فتحې وروسته د 2.5 کلونو د پرمختګونو او د پوهنې په برخه کې د ترسره شویو ښو کارونو د یادونې ترڅنګ یو لړ اړینې مشورې او نظریات د پوهنې وزارت له مشرتابه سره شریک کړل. نوموړي څرګنده کړه ښوونه او روزنه د هر هیواد د پرمختګ یو مهم او بنسټیز عنصر دی. د افغانستان اسلامي امارت په هیواد کې د پوهنې وزارت د پلانونو او پروګرامونو له بهیر څخه په جدي توګه ملاتړ ته دوام ورکوي. په پای کې یو ځل بیا د پوهنې وزارت سرپرست په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر د رئیس له ورتګ څخه مننه وکړه او له یاد پلاوي سره یې لیدنه د دغه وزارت د پلانونو او پروګرامونو په پلي کولو کې ګټوره او اغیزمنه وبلله. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو.